الکترونیکي تذکرې خو زموږ په ژوند کې ډېرې ګټې لري ځکه چې الکترونیکي تذکرې سره موږ کولی شو چې په خپل ژوند کې ډېرې اسانتیاوې راولو ځکه الکترونیکي تذکره داسې یو شی ده چې موږ او تاسو مخکې کتل چې کاغذي تذکرې موږ او تاسو درلودلې هغې باندې خلکو کولی شي 15 دانې خلکو جوړې کړې 3 دانې 2 دانې 4 دانې یعنې هغې کې ډېر زیات فساد و او بله دا ده چې په هغې کې اسانتیاوې نه ولې یعنې موږ او تاسو که چیرې هغه ګرځولی خرابېدل هم ډېر اسانه و ډېر زر به خرابېدل او بله دا ده چې دې خوبیانې دا دي چې موږ دې باندې کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره موږ پاسپورټ واخلو او دې سره هېڅوک نشي کولی چې یوې تذکرې نه بغیر 3-4 دانې تذکرې واخلي نو دغې خاطر باندې د هر سړی باید کوشش وکړي چې د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي ځکه چې دا زموږ لپاره ډېر غټ اهمیت لري او زموږ د هېواد لپاره ډېر یو مهم رول لري دا تذکره الکترونیکی که است تثبیت هویت است. وقتی یک افغان بخواهد به یک کشور دیگه بره توسط می آیدی کارت که پیشش هست یا تذکره الکترونیکی میتونه تثبیت شود. بسیار خوب است به مردم ما تذکره الکترونیکی از کاغذی کده بسیار خوب است. احمدشاه به مینې ته راغلي وو دغه څانګه دلته موقعیت لري او موږ غواړو چې الکترونیکي تذکره واخلو. موږ خو چې راغلو اول موږ سره هغه فورمې خپلې وې او هغې نه وروسته هغه پروسه چې وایي هغه ارزیابي کړه ویې کتل چې نومونو کې څه غلطي نه وي او هغې نه موږ وروسته راغلو او پیسې هم تحویل کړو. زه بایومیټریک شعبه کې موږ موقعیت لرو او غواړو چې بایومیټریک وکړو. د خو ډېرې فایدې دي ځکه چې یو خو د فساد مخنیوی کوي ځکه تاسو په د تېر مشکلات د تېر حکومت به لیدلي وي چې فساد پکې ډېر زیات و او بس هر سړی داسې افراد هم و چې یو نفر او 3-4 تذکرې دوی جوړې کړې هغې نه استفاده کوي.